د کندهار ښاروالۍ له لوري په اومه ناحیه کې د 5 کوڅو د کانکریټ کولو چارې روانې دي. د کندهار ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د کندهار په اومه ناحیه کې د دوی د ادارې لخوا د 5 کوڅو د کانکریټ کولو چارې جریان لري چې په بشپړېدو سره به د یادو سیمو خلکو ته د تګ او راتګ پر مهال ګڼې اسانتیاوې رامنځته سي. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله سیم وایي ښاروالۍ د خپلو پراخو رغنیزو او پراختیایي کارونو په لړ کې دا ځل د کندهار ښار د اومې ناحیې اړوند دوهم ګذر کې د یوې چرۍ په ګډون د 5 کوڅو د کانکریټ کولو چارې په اساسي او معیاري ډول راپیل کړي دي. د نوموړي په خبره چې یادې کوڅې 844 متره اوږدوالی لري او د جوړېدو په برخه کې 115 کسانو ته په مسلکي او غیر مسلکي ډول د کار زمینه هم برابره شوې ده. د ښاغلي عاصم په وینا د دغه کوڅو د جوړېدو چارې 22 ورځې مخکې پیل شوې وې او پاته رغنیزې چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې او رسماً به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. هغه زیاتوي چې کندهار ښاروالۍ د ښاریانو د هوساینې لپاره اړینې او اساسي پروژې پلي کوي او هڅه دا ده چې داسې پروژې پلي کړي چې ګټه یې د ټولنې فرد ته ورسیږي. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي د اسلامي امارت له راتګ سره د کندهار ښار د رغنیزو پروژو هرکلی کوي او وایي د اسلامي امارت له راتګ سره تر بل هر وخت اساسي او حیاتي پروژې د ښار په ټولو ناحیو کې پلي شوي. هغوی پر خلکو غږ کوي چې د ښار په پاکوالي او ساتنه کې د مسؤلینو سره ګډ مسؤلیت ادا کړي او ژمن شي چې داسې عمل ترسره نه کړي چې پایله یې د ټولنې د خلکو په زیان وي، بلکې د ښاروالۍ ترڅنګ باید د خپل ښار په ساتنه او پاکوالي کې برخه واخلي. د یادولو ده چې د کندهار ښاروالۍ لخوا روان کال تر دې دمه سلګونه اساسي پروژې پلي شوي، زرګونه خلک په کار بوخت شوي او هم راتلونکي کال کې د اساسي پروګرامونو د پلي کېدو ژمنه کوي.